د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند اورېدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. ټول دوکانونه د عام ولس دوکانونه دي، نه ټي ټي پي والا شته، نه ټي ټي پي والا د کاپړې دوکانونه دي، دا دوکانونه دي څوک ګودامونه دي، څوک رختي دوکانونه دي. د پاکستان پوځ ته د دفاع وزارت خبرداری وایي چې کله دې بریدونو وروسته وضعیت نور هم خراب شي نو پایله به یې د پاکستان د پوځ پر غاړه وي. د کابل او پکتیکا ولایت په مرکزونو د پاکستان هوایي بریدونو ته د حامد کرزي غبرګون کرزي ویلي د افغانستان او سیمې په اړه د پاکستان پالیسي غیر مسئولانه او لند نظره ده. او هند ته د متقي له سفر وروسته د هند له لوري د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو احتمال. د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره د نوې ډیلي پر ژمنې ټینګار کړی دی. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالی یم. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړی او د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغۍ سیمه کې پر یو ملکي بازار بمبار کړی دی. د دفاع وزارت په وینا د پاکستاني ځواکونو دغه اقدام نه یوازې د افغانستان د خاورې د تمامیت ښکاره نقص دی بلکې د دواړو هیوادونو په تاریخ کې یو بېساری له تاوتریخوالي ډک او کرغېړن عمل بلل کیږي. په خبرپاڼه کې ویل شوي موږ د افغانستان په حریم دا تجاوز تر ټولو کلکو ټکو غندو او د خپل حریم څخه دفاع زموږ حق دی. له دې اقداماتو وروسته که وضعیت هر څومره ترینګلی کیږي عواقب به د پاکستان پوځ ته راجع وي. په ورته وخت کې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقي د هند په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یوې خبري ناسته کې د تېرې شپې د پاکستان هوایي بریدونه وغندل او هغه یې ناسم او بېځایه اقدام بللی دي. متقي ویلي د افغانانو شجاعت باید ونه آزمایل شي او که څوک غواړي دا کار وکړي نو باید له پخواني شوروي اتحاد، امریکا او ناټو څخه وپوښتي. نوموړي ټینګار کړی چې ستونزې د جګړې او تاوتریخوالي له لارې نه حل کیږي او د خبرو اترو دروازه لا هم پرانیستې ده. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې افغانستان د هند او پاکستان سره د متوازن او مثبتو اړیکو غوښتونکی دی او پاکستان ته پکار ده چې خپلې ستونزې په سوله ییزه لار حل کړي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني جیټ الوتکو بمبار د ملکي زیانونو لامل شو. د پکتیا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ بازار د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې تېره شپه د پاکستاني جیټ الوتکو لخوا د یاد بازار پر ملکي سیمې بمبار ترسره شوی چې په پایله کې ګڼ شمېر هټۍ له منځه تللي دي. 12 نیمې داسې وشوله ناڅاپه وشوله په دغه ځای کې غونډې کلي خلک دی دا چې د کیمیږ موجود دي په ده کې یو داسې شته چې دغه دی یا کیم دي کنینه خراب شوي دي دا غونډ د کلي وله خلک دی په ثبوت باندې رسېدلي چې هر څوک په ثبوت ورسوي دا په ثبوت رسېدلي د کلي خلک دی. زه روښانه یم د مرغۍ اوسېدونکی یم پکتیکا ولایت برمل ولسوالي نندلو دیکاندورا کړله دا دیکانینه شپې په 12 بجې خوبه شو دا موږ نه پاکستان برونه الوتکه وویشتل خپل کاروبار وکړه خپل غا وکړه دا موږ نه ویشتلي دي هېڅ کاروبار مخکې نور نه ویني موږ بیا جوړ کړي یا غا تو د تش کاروبار و دغه دا چرګ ګیس وه نیلام وکړه هر قسم سامان وکړه دا چرګ غونډه مړه شوي دي دا غونډه هر شی د منځه تللي دي تحریک طالبان شاید لا میشتره نشته دا بازور دی په بازور کې میشتره هیڅوک نشته نه ټي ټي پي شته نه څوک شته نه. سرچینه وایي په دې پیښه کې ځاني تلفات نه دي ثبت شوي خو د مالي زیان کچه ډیره لوړه ده. د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې لاندې دوکاندارانو ته د پام وړ مالي زیانونه اوښتي دي. ایوای ودي کونه د 2 کروڑ د افغانۍ نقصان وشو دغه د 2 کروڑ د افغانۍ نقصان وشو ناڅاپه روغله دانې دغه غا پیښه وکړه یو کس ته وشایي چې یا پی پی پي یا هر څوک دهشتګرد چې کیوي د کونې وشایي چې دا د اغله ګدلی دی په ثبوت رسېدلي دانې زه په میډیا کې یمونه د پوښتنه وکړو چې هر کیم چې ته مې غواړي که کابل ته مې غواړي که غزني ته مې غواړي چې کیم چې ته مې غواړي زه په ثبوت ورته رسوم چا دې کون در وشایي
کوم جانی نقصان خو به نه وي شوی چې مثال یا زخمیان وي یا شهیدان؟ نه زخمیان څه شی نه دي شوي، خالي دوکانونو ته زیان رسوي. ټول دوکانونه د عام ولس دوکانونه دي، نه ټي ټي پي والا شته، نه ټي ټي پي والا د کپړې دوکانونه دي، دا دوکانونه دي څوک ګودامونه دي، څوک رختي دوکانونه دي، دا هغه د مثالي والا دوکان دی، دا د کپړې دوکانونه دي چې دا په خاوره لاندې شوي. سربیره پر دې شاوخوا 15 هټۍ نیمې ویجاړې شوي او 280 نور دوکانونو ته هم زیان رسیدلی چې دیوالونه او ښیښې ماتې شوي دي. ځایي خلک وایي د بمبار ځای په بشپړ ډول ملکي سیمه وه او هلته هیڅ نظامي هدف نه و. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د سیاسي پوځي چارو کارپو ښاغلی احمد خان اندړ صاحب. اندړ صاحب سړی مشه وخت بخیر، خپرونې ته هم بخیر راغلی. اندړ صاحب، د پاکستان پر افغانستان هوایي بریدونه په ټوله کې څومره د نړیوالو قوانینو او نورمونو سره خلاف دي؟ د ستر سیکټر په نامه ښاغلی سبحان الله تاسو ته او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې له دې چې د پاکستان دغه کرګړن عمل وغندم، د هغو شهیدانو ته چې د دوی په دې ظالمانه بمبارد کې شهیدان شوي دي، له خدای هغوی ته جنت غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم. د پاکستان او که په خاصه توګه ووایو د پنجاب دغه کرګړن ظالمانه وحشانه هوایي برید چې زموږ د هیواد په زړه پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت باندې تېره شپه ترسره کړه، دا د هر راز بشري اسلامي بین الدول او بین الملل د قوانینو څخه سرغړونه ده. دوی په واضح توګه زموږ د ګران هیواد افغانستان هوایي حریم او ځمکنۍ بشپړتیا ته نقض کړې ده او دوی ته په ټیټه سترګه کتلي دي. موږ حیران یو چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه د نړیوالې ټولنې د بشر د حقوقو ادارې دا چیرته دي چې پاکستان کله چې په سټیج کې د لیوني حاکمان که ملکیان دي که نظامیان دي ودرېږي، د افغانستان په خلکو په اسلامي امارت تهمتونه کوي او خپل هغه کړنې چې د توریزم د مور په نامه یادېږي هلته تورستي ډلې روزلي دي هغه په موږ باندې بانه کوي او دا د تېر کال راهیسې څومره پلا ده چې زموږ خاوره بمباردوي، زموږ خلک وژني او نړۍ پټې سترګې ده. خو واضح خبره ده چې دغه پنجابستان د انګریز بچی او د امریکا لمسی د ډېر ناز وکړي او د دوی تر شا همدغه هیوادونه ولاړ دي، که نه پاکستان دا توان نه لري چې افغانانو ته یا د افغانستان خاورې ته پورته وګوري. موږ په ټوله کې د دوی دغه کرګړن عمل غندو، خو زه دا هم له یاده نه باسم چې په تېرو 50 کلونو کې کومو افغاني حکومتونو چې یرغلونو ته لار برابر کړې ده او خپل هوایي پوځ وسوال پوځ د کباړ په بیه په همدې ظالم خاین حکومت پاکستان باندې پلورلي دي او موږ نن تش لاس یو، رادار نه لرو، هوایي پوځ هم قوي نه ده. دا دغه خپل افغانانو چې د پاکستان د خوشخدمتي کړې ده او نن ورځ موږ په دغسې حالات کې قرار لرو. هیله من یو چې نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو امنیت شورا زموږ ګاونډیان او همداسې د افغانستان اسلامي امارت یوازې په محکوم کولو په غندلو دوی ته جواب ورنکړي او دوی ته په کلکو شرایطو کې جواب ورکړي تر څو پاکستان له دغه راز لاسوهنې بمباردونونه چې کوشش کوي د نړۍ پام زموږ خواته راواړوي، د دوی خپل امنیت نشي نیوی. دوی هېڅکله د نظامي او د نړیوالو قوانینو نګاه نه کله چې خپل هیواد کې امنیت نشي ټینګوی، د بل هیواد حریم نشي نستولی او نه بمبارد کولی شي. دوی باید دغه هڅې په خپل هیواد دننه کې وکړي تر څو امنیت راولي، خلک یې ارامه ژوند ولري. خو دا ظالمان اموخته شوي دي او غواړي چې لکه ښاغلي امیر خان متقي چې پرون په کنفرانس کې ویلي نن ورځ چې پاکستان د افغانانو شجاعت نازموي. دوی شرمېږي نه، موږ د دوی باداران پلار او نیکه په همدې خاوره کې راسملولي دي، پوزم په مځکه ورته موښلی ده او شړلي دي. خو دا غواړي چې یو لویه جګړه په دې سیمه کې راولي. افغانان غواړي چې په قار کې، خو هیله لرو چې نړیوال او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې برخه کې عاجل اقدامونه وکړي او د پاکستان د دغه راز کړنو مخه ونیسي
کنه دا به د سیمې لپاره یوه لویه جګړه راپېښېږي. صحیح اندر صاحب را بشو ملګرو ملتونو ته را بشو امنیت شورا ته که په کوم بل هیواد کې حتی یو څوک وژل کیږي هم ملګري ملتونه بعضې وختونه غبرګون ښایي یا امنیت شورا په ټوله کې، اما د افغانستان په خاوره چې برید کیږي بیا ملګري ملتونه چوپ دي. فکر نه کوئ چې دا یو دوګانه چلند دی، یعنې یو داسې چلند دی چې نور نړۍ ته ملګرو ملتونه په یوه سترګه ګوري ولکې افغانستان ته په بله سترګه ګوري؟ لکه څنګه چې پاکستان د انګلستان او د امریکا یو غلام ګوډاګی لاسپوسی حکومت لري هېواد ته، همدغسې ملګرو ملتونه هم په تېرو 50 کلو کې د افغانستان په هکله پسیف دوه مخی سیاست په مخ وړلی ده او هېڅکله د افغانانو ښېګڼې نه دي غوښتي. همدا اوس تاسې ګورئ چې 4 کاله کېږي د افغانستان په خاوره کې امنیت راغلی، جګړه نشته. دوی د امریکا په قمانده باندې نه غواړي چې زموږ استازي هلته ومني یا زموږ د خلکو غږ واوري. ملګري ملتونه یوه ټولنه ده چې هغه د ملتونو ده نه د حکومتونو. دوی باید د حکومتونو په ساختار کې هېڅ حق ونه لري. دلته 40 میلیونه ولس په بد حالت کې ده او زموږ ګاونډیان یې بمباردوي، وږي دي، تږي دي، د محاصران دي ساتلي. دا په دې معنی چې دوی خپلې دندې سمې سرته نه رسوي. د 80 سلنه بودیجه د ملګرو ملتونو همدغه امریکا ورکوي چې دوی د امریکا په فرمایش کار کوي. کله چې پاکستان د انګریزانو او د امریکا نازولی بچی وي نو کله هغوی مداخله کوي، خو کله چې په افغانستان کې یو عادي موضوع سوي، یو کس یا یو څوک زندان چور سوي، تعقیب سوي، بیا ټولې میډیاګانې د همدوی په فرمایش باندې چغې وي، نارې وي، سوري وي. خو نن چې یو تاریخي هېواد بمباردېږي، ولس یې ځورول کېږي، په بده سترګه ته کېږي، ملګرو ملتونه خپل غږ هم نه جګوي، یوازې د غندلو په لغاتو باندې خپله دنده ترسره کوي. په داسې حال کې چې دوی باید اوس غبرګون ښودلی وای او همداسې د پاکستان حکومت باندې بندیزونه لګولي وای. دا ځکه چې یو د داسې هېواد چې تازه له جګړې خلاص شوی او موږ د لکه څنګه چې اسلامي امارت ویلي د هېڅ هېواد په کورني چارو کې مداخله نه کوو او ټولو سره متوازن سیاست غواړو. دوی موږ بمباردوي او دا یې څوم وار ده چې په بېرحمانه توګه سره زموږ خلک وژل کېږي. نو ملګري ملتونه ورو ورو خپل هغه حیثیت او خپل هغه شکلګیري د دندې او د هغه نوم یې د لاسه ورکوي. صحیح اندر صاحب، تیره شپه د تیرا کې برید ترسره شوی دی چې کابو 11 پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي. ولې پاکستان د دې پر ځای چې خپل امنیت وساتي، د دې پر ځای چې خپل تلفات په خپل ملک کې کم کړي، دې ته زړه ښه کوي چې په بل هیواد باندې، په ګاونډي هیواد باندې برید ترسره کړي؟ مشکل هم درته ده چې پاکستان کوم کښت چې کرلی ده او هغه کشمیر ته، هند ته، حتی چچن، ارمنستان، یوګسلاویا، داسې په نورو ځینو هېوادو کې په افغانان جنګولي دي او دوی په افغانانو مخته شوي دي. دوی اوس هغه چانس د لاسه ورکړی ده. دلته ډېرې ډلې دي چې هغه اسلامي ډلې دي پاکستان کې. هغوی د دغه ظالم حکومت چې قوانین کفري دي، د انګریزانو قانون چې دي، عام ولس ته موږ ډېر احترام کوو، په وار وار میلې دي. عام ولس یې ملامت نه ده. حکومت غواړي چې هم په خپلو خلکو ظلم وکړي، هم په ګاونډیو. دوی هلته اوس د حکومت مقابل کې جګ شوي دي، مستقیما جهاد کې لکه ټي ټي پي یا د بلوچانو مجاهدین، همداسې پښتانه هم خپل مدني تظاهرات په مخ بیایي. ورخطا دي، غواړي چې د خلکو پام یې د افغانستان خواته راوړي. ډېرې کړنې او ډېرې هغه حملې چې کېږي دا د استخباراتو د فوج داسې ده، هم د نړۍ نه پیسې غواړي، هم غواړي چې د خپلو خلکو زړسوی د حکومت مقابل کې زیات شي او افغانانو ته قهر او غوسه راسي. دا د دوی خپلمنځي کار ده. کله چې دوی ځان ته یو اتومي قوت وایي او وایي چې زموږ اردو په نړۍ کې 8م اردو ده، پولیس یې چې ټول شیطاني دي. دوی موچي، ډرایور، کلینر، دکاندار، مولا، ټول د استخباراتو غړي دي. کله چې په وزیرستان کې یو کس په فیسبوک کې ځان افغان بولي او یوه جمله لیکنه کوي، په نیمه شپه کې راځي په هغه چاپل ویډیو. آیا دوی دغه څوک چې حملې کوي دا نشي مار کولی؟ دا دوی خپله کوي، دا دوی خپله په مخ بیایي. دا د دوی خپلمنځي کار ده. که چیرې امنیت نه ساتلی، زموږ خاوره تر اټک او تر کشمیر او ملګري راخوڅې کړي، نړۍ به هم ترې ارامه شي. د سرطان نه دانې نه نور بل د سرطان غدې نه ټول نړۍ ارامه شي. موږ به دغسې امنیت پیدا ولو لکه څنګه چې دا ملایان اوس په
افغانستان کې سره بله نو بله اندر صاحب اوس به راشو هند ته د ښاغلي متقي سفر او لاسته راوړنو ته په ټوله کې په دغه سفر کې ویل شوي چې هندوستان به خپل کوم تخنیکي ماموریت چې اوسمهال په افغانستان کې درلود هغه به ډیپلوماټیک کچې ته لوړ کړي او حتی سفیر به هم راولېږي او همدارنګه د اسلامي امارت ډیپلوماټ او یا سفیر به هم په هندوستان کې هغلته قبول کړي. څه فکر کوئ وروسته له روسیې اوس وخت نه دی رارسېدلی چې هندوستان به اقدام کوي او هندوستان به د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني؟ هندوستان چې اوس په نړۍ کې ځان څلورم اقتصادي او ستراتیژیک قوت بولي او دا زموږ ګاونډی ده پاکستان خو زموږ په منځ کې انګریزانو موقتي جوړ کړی دا به حتما روکېږي او هندوستان زموږ تاریخي ګاونډی هېواد یادېږي زموږ سره ډېر عنعنوي کلتوري اقتصادي اجتماعي مشترکات لري. هندوستان هیڅکله هم افغانان یاد نه دي ویستلي په تېرو حکومتونو کې هم او په اوس کې هم چې پاکستان څومره هڅې کړي دي هندوستان خپلې پروژې او خپلې مرستې نه دي درولي. کله چې هندوستان ځان ته دومره لوی قوت وایي او په سیمه کې دوی استخبارات او د دوی اغېز ډېر زیات ده ځکه ورځ په ورځ د دوی پرمختګونه زیات دي نو څنګه خپل وروڼه افغانان د یاده باسي دا به حتما په رسمیت پیژني او دا د ډېر ویاړ خبره ده چې دوی هڅې وکړې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي ته بلنه ورکړه او هلته دوی ډېر زیاتې لیدنې کتنې وکړې ډېر قراردادونه به سره امضا شي دا د افغانانو په ګټه څه چې د ټولې سیمې او نړۍ په ګټه ده ځکه افغانستان بیا رغونې ته اړتیا لري. زموږ داسې ګاونډیان چې په څنګ کې پراته دي او ټولې زبرځواک یادېږي لکه روسیه چین ایران هند دا هیڅکله هم نشي کولی چې موږ د یاد وباسي او موږ هم غواړو چې دوی سره دوستي ولرو. موږ یو آزاد استقلال او مستقل حکومت لرو او دا استقلالیت هم د سر په وینو په میلیونونو افغانان شهیدان شوي د استقلالیت او ازادي اخیستله دا زموږ زړه ده چې چا سره دوستي کوو او د چا سره دښمني کوو. دا د افغانانو خپله کار ده چې چا سره غواړي که دوستي وکړي. موږ ته هر هغه څوک چې زموږ د زخمي وطن ته او د زخمي ولس ته ملهم کېدای شي هغه زموږ هم دوست ده هم ورور ده او هم ښې اړیکو سره ساتو. زه باور لرم چې د سیمې او د نړۍ وضعیت ته په کتو هندوستان به ډېر ژر د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت هم پیژني او دلته به خپل لوی سفارت چې هغه ته کبرا سفارت وایي د هند بیا پرانیزي او دا یو لوی پرمختګ ده چې افغانان به ډېر خوشحاله شي. موږ افغانان باید همیشه حکومتونو ته کړنو ته احترام وکړو خو د ولس ښېګڼې باید په لومړي قدم کې وغواړو خپلې ملي منافع باید وغواړو. صحیح دغه خپله د ښاغلي متقي سفر هندوستان ته په ټوله کې د دوی له لوري د یو ډیپلوماټ یا سفیر راتلل افغانستان ته څومره یوه غټه ډیپلوماټیکه لاسته راوړنه ده د دې ته باید په کومه سترګه وکتل شي او څومره یو غټ لاسته راوړنه ده په ټوله کې؟ ښه که چیرې دا غټه لاسته راوړنه نه اوسېدی نه وای نو پاکستان به په ډېر لیونتوب سره تېره شپه زموږ زړه د هېواد نه بمبارډوو. دا ټول هماغه اغېز ده چې زور یې ورکړی ده. ګورئ هند یو داسې قوي هېواد ده چې هم د امریکا دوست ده هم د روسیې دا ځکه چې دوی ډېر میانه رو سیاست لري او د دوی د سیاست نه باید موږ هم ګټه واخلو. زه باور لرم چې دا به یو لویه لاسته راوړنې کله چې هند دلته خپل سفارت خلاصوي او موږ په رسمیت پېژني داسې ډېر واړه هېوادونه لکه د منځنۍ اسیا او د شاوخوا نور چې په د جنوبي اسیا کې پراته دي دا ټول به یعنې ستاسو موخه نیپال سریلانکا او دا هېوادونه دي اندر صاحب؟ کاملا ازبکستان تاجکستان ترکمنستان قرغیزستان قزاقستان همداسې بیلاروس همداسې ډېر نور هېوادونه ترکیه راځي په دې کې او دا خواته جنوبي اسیا کې نیپال بنګلادیش همداسې نور سریلانکا نور هېوادونه دي هلته ډېر واړه واړه هېوادونه دا به ټول زړه کوي ځکه ټول دا د هندوستان د تاثیر لاندې دي او دا پخوا د هندوستان خاوره او له دوی نه جلا شوي دي تر اوسه پورې په دوی باندې ډېر زیات مثبت اغېز لري هندوستان. نو موږ ته خپل تاریخي اړیکې بیا ژوندۍ کول ډېر پکار دي. ګورئ موږ روسیې په رسمیت وپېژندلو خو موږ 10 کاله وړاندې د روسیې سره لویه جګړه په مخ پورې ده خو اوس وخت یې دې راغلی چې سیاست وکړو او د خپل هېواد د بیا رغونې لپاره پخوانۍ تربنۍ لرې کړو هغه تاریخ ته وسپارو هغوی ته هم خوله ماتونکي ځوابونه ورکړي دي. اوس به
د دوی سره دوستي کوو همداسې تاسو وګورئ چې بیا یادونه کوم چې امریکا په جاپان باندې اتوم بمونه استعمال کړ نن ډېر ښه دوستان دي موږ هم په هند باندې 12 کاله پاچاهي کړې علاوه له شیرشاه سوري نه احمدشاه بابا 12 کاله په باندې پاچاهي کړې زموږ مستعمره وو خو وروسته بیا ډېر ښه دوستان سو نو موږ کوشش کوو چې هغه اړیکې وساتو چې هغه د افغانانو د ملي منافعو سره برابر او زموږ د ځمکنۍ بشپړتیا ته خطر نه وي او هغه که هر هېواد دي که هغه اسلامي هېوادونه دي که غیر اسلامي هېوادونه دي موږ باید دا اړیکې وساتو او پراختیا ورکړو د هند سره اړیکې ساتل زموږ د ډېرو تورمخو دښمنانو هغه هیلې چې موږ به تل په انزوا کې هغه ماتیږي درست د سیاسي پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ مننه کوم ښاغلی لالی صاحب ستاسو له بلنې څخه هم کور آباد عزتمن لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښه شپه